او په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي مال د جنگ د نومه کرکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی یو کس دی په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی یو کس دی په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی حیران دی او تحلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی حیران دی او تحلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی ساده جسته ګوره چې په دې لوټ شوي ښار کې بنګړي ګوري پیزوان ګوري رومال ګوري لګیا دی څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه دا چې کتو کې اثر دی نو دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زور د لرګي ور دی نو دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زور د لرګي ور دی نو دا دی که نه زما قاتل بیوینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه زما قاتل بیوینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه ته خپل ساده جز د ښار کوڅو کې نه پېژنې دا په اوږه چې یې څادر دی نو دا دی که نه غربت به له پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واغستې پولې په کتابونو او نیستي چې راله نه پرېږدي بلې په کتابونو اورېږي به مې خامخا ګلې په کتابونو چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو عجیزه دې ولس سره کتاب ضرورت نشته پرتې دي بلها خاورې ځای په ځای په کتابونو او چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده په دې د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده زه چې زلمی ومه او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ ته کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او په کټ کې را سره کښېناسته دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبویه دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه
د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو په هوا زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړو ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پوهوي هغه وی نه زموږ په کور کې اورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړو د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړو د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونی شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مې نظرې خاورې رې کړمه ماران د زلفو داسې داسې په رخسار اوده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکار اوده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار اوده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار اوده وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار اوده وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي د داسې قصې وکړم چې په لار اوده وي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار وي